بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. څنګه چې ما مخکې عرض کړی دی چې دې چینل ویډیوز د ذاتی سیفټي باره کې د کار ځایونو کې د ځان د حفاظت باره کې وي او دې نه علاوه تاسو له نبوش آی جی سی او د نبوش ډیپلوما په تیاری کې هم مدد درکولی شي. مونږ به نن نوی ویډیو د پلاستیک پلوشن باره کې کوو. پلاستیک نه چې کوم آلودګي جوړېږي بیا خصوصي طور باندې پیټ بوټلز پی ای ټي بوټلز ورته وایي. په دې کومو بوتلو کې چې مونږ اوبه څښو یا پکې اکثر چې کوم دی شربتونه وغیره مختلف قسمه کاربونیټډ ډرنکس پکې کې راځي. د دې ډیر زیات نقصانات یو خو د ټولو نه زیاته خبره دا ده چې دا سنګل یوز باټلز دي، مطلب لکه یو ځل ترنه سړی اوبه وڅښي یا ترنه شربت وڅښي بیا وغورځوي، نو دا په دې لینډ باندې یا په ځمکه باندې ډیر زیات آلودګي جوړوي. هر کال په ټوله دنیا کې په کروڑونو په اربونو بوتلې استعمالیږي او غورځېږي او دی بیا دوباره استعمال نه کېږي او هغه چې کوم دی ګندونو ته لینډ فیلز ته ځي او یا چې پښتو کې موږ څه ته ډهران وایي ته ځي، لینډ فیلز ته ځي. دې نه علاوه په دې کې بله مسله دا ده چې دا کله اوبو د باران اوبو سره لاړ شي سیند ته خوړ ته او دا غزي نه بیا ځي سمندر ته غورځېږي، نو ټول سمندرونه خوړونه او دریاونه چې کوم دي نو دا د پلاستیک نه ډک شي او د هغې نقصان دا چې کوم آبي حیات دی، کوم چې په اوبو کې ځناور دي یا چې کوم پکې ایږي بوټي دي نو هغه هم وژني. دریم د دې غټه مسله دا ده چې کوم پیټ باټلز استعمالیږي نو دې کې مایکرو پلاستیک دي، دې کې د پلاستیک داسې وړې وړې ذرې کومې اوبه چې موږ څښو نو هغه پکې تېرېږي. نو فی الحال خو له ساینسي طور باندې د هغې څه نقصان ډاکټرانو نه دی واضحه کړی چې دې څه نقصان شته دی که نه، خو کېدای شي په مستقبل کې څه نقصان روزي نو ځان ترې ساتل پکار دي. د دې باره کې انفارمیشن یا معلومات چې کوم دی ورلډ هیلث ارګنایزیشن د یو این او د اقوام متحده یو برانچ دی ورلډ هیلث ارګنایزیشن، نو هغې په دې باندې مختلف سټډیز کړي دي چې یاره دا په ځمکه باندې څه قسم آلودګي جوړوي، په اوبو کې څه قسم آلودګي جوړوي، میرین لایف یا آبي حیات ته چې کوم دی دې نه څه نقصان کیدی شي، کم مایکرو پلاستیکس چې موږ دې په وجه باندې څښو نو د وجې نه هیلث ته څه نقصان دی. د دې نه بچ کېدو طریقې دا دي چې همیشه ری یوزیبل آیټمز استعمالوئ، سنګل یوز مه استعمالوئ، داسې څیزونه استعمالوئ چې تاسو بار بار استعمالولی شي، لکه د ګیلاس اوبو، لکه د ګیلاس د شیشې ګیلاس کې اوبه څښئ یا د سټیلو په ګیلاس کې یا د خاورې په ګیلاس کې، دغه رنګ هغه لوښي هم استعمالوئ. سنګل یوز چې کوم نن سبا کپونه راځي یا مطلب پلیټونه راځي ښکاري خو ډېر ښکلي خو هغه ټیک نه وي. دې نه علاوه داسې کوشش کوئ چې تاسو مطلب کله دوکان نه اوبه یا شربت راړئ نو هغې سره نو ښه خبره دا ده چې مونږ ریفیوز کړو، مطلب لکه مونږ انکار وکړو د داسې څیزونو نه چې کوم پلوشن جوړوي. دویمه طریقه دا ده د ریډیوس ورته وایي چې مطلب لکه کم څیزونه آلودګي جوړوي چې د هغې استعمال کم نه کم کړو، مطلب لکه چې څونه آلودګي مونږ کمه کریټ کوو په ځای کې نو هغومره به چې کوم دی د ځمکو ته او اوبو ته چې کوم دی دا بوتلې وغیره کمې ځي. دې نه علاوه ریسایکل هم یو څیز کیدی شي، داسې مطلب لکه کارخانې یا ځایونه شته دی چې هغوی څومره پلاستیک جوړېږي نو دا دوباره ریسایکل کوي، کباړ والی غونډوي او د هغې نه بیا نوي څیزونه جوړوي، خو هر یو پلاستیک نه ریسایکل کېږي، نو موږ له کتل پکار دي په یې باندې خپله خاص نښئ چې یاره دا څیز ریسایکل کیدی شي که نشي ریسایکل کیدی. دې نه علاوه چې کله موږ پلاستیک اخلو یو خو دا چې پلاستیک ریسایکل کیږي، بل دا ده چې په یې باندې اکثر لیکلي چې یاره دا الریډي د ریسایکل پلاستیک نه جوړ دی. یو بل راځي بایوډیګریډیبل پلاستیک ورته وایي، داسې پلاستیک وي که هغه تاسو وغورځوئ نو هغه څه موده پس چې کوم دی د هغې ډیګریډیشن وشي، لکه د عام پلاستیک چې کوم دی دا خو په سلونو کلونو په ځمکه او په اوبو کې پروت وي، خو داسې پلاستیک میلاویږي چې هغه وخت سره یې بیا ورژېږي او خراب شي. دې نه علاوه داسې مطلب لکه پخوا مونږ چې کله واړه وو نو دا مختلف شربتونه پیپسي یا کوک چې به راتلو د شیشې په ګیلاس کې نو هغه مونږ نه دوکاندار واپس اخیستو او به واپس کارخانې ته تلو دوباره به ډکېدو، نو هغه څیزونه استعمالول پکار دي کوم چې لکه ریټرن کیدی شي، کوم خلک چې خپل پیکیجنګ میټیریل واپس الي. دا غټې کمپنیانې چې کومې دي دوی د پلاستیک بوتلې راویستې په دې وجه باندې دي ځکه چې شیشې بوتلې وړل او دوباره بیا واپس په ټرکونو کې وروړل، دې لپاره به خلک پکارو، ګاډي به پکارو، ټایم به لګېدو، نو د هغه څیز نه ځان بچ کولو لپاره دوی څه چل وکړو، دوی پلاستیک بوتلې راویستې، نو موږ له پکار دي چې هغه زړې بوتلې واپس راولو.
مونږ له داسې کمپنیانو سیزونه اخیستل پکار دي چې هغوی خپل پیکیجنګ میټیریل کوم سیزونو کې چې لکه دوی خپل سامان پیک کوي، لکه څنګه چې ما ذکر وکړو د پلاستیک بوتلې چې دا دوباره ټولې ریسایکل کوي. یورپین یونین او مختلف د امریکې سټیټس چې کوم دي داسې کار کړی دی چې داسې پروګرام جوړ کړی دی چې ماشینونه یې لګولي که تاسو دا بوتلې واپس کوئ نو پای باندې تاسو ته روپۍ 2 ملاویږي. مطلب لکه تاسو 50 یا د 100 روپو شربت واغستو چې دا بوتل تاسو واپس یو خاص ځای ته یوسئ، هلته تاسو له روپۍ درکوي. د دې وجه په دې وجه باندې کوي چې یاره خلک ریسایکلینګ ته چې کوم دی دوباره متوجه شي او دې له توجه ورکړي. په غټو کمپنیانو باندې دا پابندي لګول پکار دي د حکومتونو طرف نه او سیاستدانانو طرف نه چې تاسو څونه بوتل جوړوئ دونه واپس ریسایکل کوئ. مثلا یو کمپنی ده هغه د میاشتې 1 لک د پلاستیک بوتلې خرڅوي، په ده باندې دا پابندي لګول پکار دي چې بھئی دا 1 لک بوتلې به ته واپس چې کوم دی ریسایکل کړې. دې نه علاوه مختلف ارګنایزیشنز دي چې هغوی څه چل کوي، واټر باډیز لکه چې کوم دریاونه دي، تلاونه دي، خوړونه دي، سمندرونه دي، دې نه واپس دا پلاستیک راغونډوي. څنګه چې خلک په ځمکه باندې کار کوي او ګندونه راغونډوي کباړ وغیره او دا ریسایکل کوي، نو دغسې سمندر نه هم د راټولولو واپس ضرورت دی. دې لپاره چې کوم دی د مختلفو سکولونو، کالجونو یا د سکاوټس چې کوم دی دغه هم کېږي، والنټیرز راځي او هم دا کار کوي. د دې لپاره خپل ماشینونه او سمندري کښتۍ هم جوړې شوي دي چې دا ګندونه واپس راغونډوي او ځمکې ته یې وړي او دا سمندرونه واپس صفا کوي. د ریپیټ باټلز نه یا د پلاستیک د بوتلو نه خاص خښتې هم جوړېږي چې هغه په بلډینګ کې مونږ استعمالولی شو. او دا چې کوم مایکرو پلاستیک پوایزنینګ ما ذکر وکړو چې مطلب لکه کله مونږ د پلاستیک لوښي یا بوتلې استعمالو، په دې کې ډېر واړه د پلاستیک داسې پارټیکلز دي چې مونږ ځان سره تیرو. د هغې نه بچ کېدو لپاره څنګه ما مخکې ذکر وکړو د شیشې ګیلاس یا د خاورې ګیلاس یا د شیشې ګیلاس یا د سټیل ګیلاس استعمالول پکار دي چې مایکرو پلاستیک پوایزنینګ نه سړی بچ شي. دې نه بله دا خبره ده چې مونږ له په د کمیونټي په سطح په کلو کې، په قصبو، په ښارونو کې چې کله مونږ ووټونه ورکوو، ووټونه ورځې را روان دي چې مونږ د سیاستدان نه صرف نالی او کوسي او نوکري نه غواړو، چې هغه سیاستدان نه مونږ دا څیز هم غواړو چې یاره ته به د پلوشن د ختمولو لپاره کار کوي. ځکه چې زموږ ښارونه تاسو وګورئ ډېر زیات ګنده شوي دي چې هوا راشي ځای په ځای پلاستیک الوزي، دوړې الوزي، مختلف ګندونه، او دا چې کوم دی دا زموږ په صحت باندې بیا خراب اثر غورځوي او ټول خلک چې کوم دی بیماران دي. نو مونږ له سیاستدانانو دپاره چې کوم دی ووټ په دې خبره ورکول پکار دي، دې لپاره پریشر ګروپس جوړول پکار دي، دې لپاره لابي کول پکار دي، او چې کوم مختلف مطلب لکه دغه جوړیږي د کمیونټیز کې لکه ان جی اوز یا مختلف ارګنایزیشن جوړیږي، نو پکار دی چې د هغې مختلف کردارونه یو پکې دا هم چې یاره پلوشن دې کم شي. دا خبرې په انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک کې کول پکار دي. دا موږ له کور کې ماشومانو ته هم خول پکار دي چې ماشومان یې دې عمر نه زده کړي چې هغه غټېږي نو را روان نسل به چې کوم دی په آلودګۍ، په پلوشن او په صفای باندې پوهېږي، او دا خو زمونږ نیم ایمان هم دی به طور مسلمان. د دې باره کې نور ښه ډیټیل WHO په ویب سایټ باندې دي، HEC او UK په ویب سایټس باندې دي. تاسو که د سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل تاسو ته ملاویدی شي. دا ویډیو لایک شیر کوئ او چینل سبسکرایب کوئ. که څه غلطي پکې یا څه نوي ویډیو کتل غواړئ په باندې کمنټ وکړئ. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي، د ایمان حفاظت دې زموږ وکړي، ځکه چې صفایي خو نصف ایمان دی، او الله هم په خپل حفاظت کې لره. د لوی الله په امان.